دا خو گزړو ټاکورا دا خو گزړو درمانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیاب. السلام علیکم ورحمت الله. قدر مدیدونکو خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ ګوربزو سرو کلي ته راغلي یو. تاسو به د یو سپین ږیري په اړه پوسټ لیدلی وي چې خیران صاحب کړی و. ډېرې ستونزې او مشکلات یې درلودل. الحمدلله هغه ستونزې مشکلات انشاءالله د کلیوالو په مټ باندې او یو څه نغدي کومک به موږ سره کوو هغه به ورته حل کوو. د ده تر شل هغه د کار روان دی هغه هم انشاءالله خلاصېږي او هغې تر څنګ موږ سره نه کومک هم کوو. راځئ موږ سره واوسئ. ته ویاړ د ټولو لاس در باندې ویاړې ته ویاړ د ټولو لاس در باندې ویاړې په هر ځای سرفراز دی وې د ټولو لاس جانانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو. الحمدلله د هغه سپین ږیري کاکا تر شل کار خلاص شو. د دغو ځوانانو په مټ باندې د کلي ځوانان راغلل پګړه ورته وایي یا اشر ورته وایي هغه یې وکړلو او د دوی کوم مهم کار چې و هغه خلاص شو. ولې دغه کار سره خلکو همکاري نه کوله؟ ولې خلکو د تر شل نه کولو؟ دلته پوښتنې دي. زما تر څنګ ورور نه پوښتو چې ولې دغه کار نه کېدو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کروان صاحب خدای دې وکړي چې ښه وي ژوند دې ښه وي چاره مننه ژوندی اوسې سلامت اوسې. د دې کاکا په اړه که یوه لیکنه تو فیسبوک کې کړې وه واقعا ډېر خلک یې ودردول. هغه درد د دې باعث شو چې موږ هم دلته روشو او د کاکا نږدې نه پوښتنه وکړو یو څه همکاري چې موږ خپله لوسه پر هغه وسه وکړو او نور خلکو نه غږ ورته وکړو چې د کاکا سره همکاري وکړي. ډېره مننه کروان صاحب. لومړی خو ملګرو ته معلومات کېږي زه په خپله فیسبوک پاڼه د شعر و شاعرۍ نه بغیر نور مسایل نه خپروم خو دغه غلطو ورځ تر بلې له زغم وطن پرون ورځ چې له ښاره راغلم مور مې دغه واقعه راته بیان کړه ویلې د ګاونډي لپاره مو تر شل راغی خو بیا بیرته ورنه واپس لاړو ویلې نغد روپۍ نه وي ورسره. هغه د ګاونډي سپین ږیري ماما زوی ورته ویلي و چې که نور نه وي دغه د کور ګډر هم درته خرڅومه دغه د ترشل پیسې درکومه. خو هغه د ترشلو والا اکثریت کلیوال ملګري ترشل هم لري. څه ووایم دلته هغه په پښتو کې یو متل دی چې زنځني خپله خواري ده. تېره ورځ مې دغه د کلي ماشومان راټول کړل چې باران راغی نه ترپل و. هغه فیسبوک کې مې یو تصویر هم ورسره خپور کړی و. څو ورځې وړاندې دوی په پلاستیک باندې دغه غنم پټول بله طریقه یې نه وه. بیا دغه لیکنه هسې د یو احساس له مخې ما په فیسبوک کې وکړه هغه وه چې ډېرو ملګرو ته ورسېده ډېرو ملګرو زنګونه وکړل مخامخ دې نه وې لکه ستاسو غوندې تر کوره راغلل زموږ سره یې په ترشل کې برخه واخیسته زموږ سره یې مثال ټول کار یې را خلاص کړ. مننه ژوندی اوسې سلامت اوسې. الحمدلله یو شي ته زه ډېر خوشحالېږم په ټول افغانستان کې احساس موجود دی خو بالخصوص په خوست کې بیا زموږ په ځوانانو کې ډېر احساس دی او د خپل وطن او د خلکو او د غریب هغه درد راخلي او خپله هم همکاري کوي او د خلکو نه هم ورته کومک غواړي. دې ته زه واقعا خوشحالېږم او ستاسې هغه احساس و چې موږ یې هم دلته راوستلو. ډېره مننه کروان صاحب خدای مو ولره. دغه سپین ږیری ماما د ژوند ډېر تریغ داستان لري که نه هغه کې مې یوه واقعه راخیستې وه. که ډېرې خبرې کوم زما نظر داسې دی چې زه وایم چې خلک به په ذهني ډول شکنجه شي که د ده دغه د ژوند داستان درته بیان کړم دغه تاسو به یې دغه ویډیو کې ګورئ دغه یې کور دی دغه یې زندګي ده ان دومره غربت دی چې دی د غنمو پټولو لپاره له پلاستیک کار اخلي. اوس هم دغه دی د ترشل پیسې نه وي ورسره تاسو ولیدل هغسې خال خو په فیسبوک کې ډېر نمایش کوي خو مستقیما دغلته تاسو ولیدل چې هېڅوک هم رانغلل. هغه ملګرو کومو ملګرو چې د مرستې ټټر وغلی دی ستاسو په همکارۍ د نورو ملګرو په همکارۍ به هغه راټولوو دته به یوه چاره جوړوو. ډېره مننه کروان صاحب چې تاسو راغلی او د سپین ږیري غم ولیده زندګي ولیده. زه چې کله په لومړۍ کې دلته راغلم ما وویل که دغه یو خړ پړ یو کونډواله کور دی دوستانو تاسو به ما سره په ویډیو کې هم وګورئ تاسې فکر وکړئ چې دغه سره کوم د کوره ده د څوک ژوند کوي او که نه حیران پاتې وم چې هغه سپین ږیری کاکا به کوم ځای کې وي او کوم ځای کې به زه را پیدا کړم.
یو کوټې ته لاړم، دلته چې لاړم دلته مو هغه کوټه مې چې وکتلم هېڅ مې فکر ته هم نه راتلله. بالاخره چې دغسې زه راتاو شوم او ګورم دغه یوې کوټې کې تاسې پوهېږئ زما کاکا دلته ژوند کوي. کاکا په کور کې داسې څوک نه لري چې د دپاره ډوډۍ پخه کړي. یعنې په دغه کور کې زمونږ مورجانه نشته، په دغه کور کې زمونږ خویندې نشته، په دغه کور کې یوازې زما کاکا او د هغه بچیان ژوند کوي چې ځان ته هم خپله ډوډۍ پخوي او یو ورور ورسره همکاري کوي. فکر کوم چې ډوډۍ ورته بل ځای پخېږي او دلته یې راوړي، خو هر څه د کاکا له خولې نه اورو. راځئ موږ سره اوسئ. کاکا ستړی مه شئ، جوړ تکړه، طبیعت ښه دی، ژوند ښه دی، خیر مو ولري، شکر. کاکا ژوند څه رقم تېرېږي؟ ژوند داسې ژوند دی چې یمو دپاره مرګ صحیح دی. خدای دې نیږي کاکا. ته وایې نه خو مرګ دا نه دی چې ایسته سوچ وکړه چې په کیر کې مې نه زنانه وي، پردی کیر ته یبی پردي کیر نه رمه، ښځه مې نه وي انګیر نه وای. خو چې داسې وای یمو دا غریبانه دای دی وکسي چې څه کې کتا شي چې زه غریب نه وای، بیا زه څه وکړم؟ کاکا تو یو څه مځکه دې کرلې وه، فکر کوم چې کوم خوري او زحمت دې ایستلی وي هغه یې حاصل یې هم ونه کړو، هغه مزدورۍ حاصل یې هم ونه مزدورۍ کړو. حاصل یې نه وکړو چې کوم یې په منډه کار. د څو ورځې مخکې تو دې پوره چا ترشل کړو؟ نه 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 پیسې نه ورسره، پیسې نه وي ترشل یې نه کړو درته؟ نه ویلې وی چې نه خو داسې ووایي چې نه یې اصلاح چې کله لاړ شي بیا بېرته ووایي. کاکا ځینې خلک یې چې په خوست کې غریبان نشته، بیچاره خلک نشته. دا خپله ماستی غریبانو ته نه ورکوي، یس ته ورکا پیسې بل پلوس مو ته به اینه چې 3000 دې ورکړې 1000 روپۍ د 2000 دی په جوب کې. الله اکبر. دا نومونه خلک شته. لیدونکو ځینې خلک وایي چې په خوست کې بیچاره او غریب خلک نشته. تاسو زما د کاکا دغه حالات وګورئ چې دی په کوم حالات باندې دی. داسې په سلګونې کورنۍ نور هم شته چې شپه ورځ موږ د همکارۍ غوښتنه کوي مګر د موږ سره واس نه وي. کاکا یو څه مځکه کرلې، هغه هم فکر کوم چې کوم خواري کړي، زحمت یې ایستلی، هغه حاصل یې هم ورته ونه کړلو. نه یې دی کړی. ترشل پیسې نه یې ورسره چا ورته ترشل نه کولو. آفرین د دې کلي په ځوانانو باندې. زه بیا هم وایم چې خپل په ځوانانو باندې ویاړم چې دوی تل خپل وطن سره او خپل بیچاره خلکو سره خپله مینه ښودلي. قدرمنو لیدونکو زما کاکا ډېرې ستونزې مشکلات لري. راځئ چې ورسره په ګډه همکاري وکړو. هغه لومړنی عاجل کومک موږ ورسره کوو، باقي تاسو باندې غږ کوو چې زما کاکا هم دغه یوه کوټه ده، دې کې ژوند کوي یوازې. سترګو تکلیف هم لري، فکر کوم چې یو څه پیسو نورو ته هم ضرورت لري او نور ژوند زندګي ده او خوراکي مواد دي او د ژوند مشکلات او ستونزې دي، ډېرې ستونزې لري. خو هغه عاجل لومړی کومک موږ ورسره کوو چې 12,220 افغانۍ کېږي، دا موږ ورسره کوو. موټایي پیسې والا که مصروي ورته دوکانونه مې قرضه وکړه. یعنې عید کې د موټایي پیسې نه وي؟ ولا یې تیرې چای میټایي دغه ملپې کې ډبي عید په ورځ په خامخا میټایي سره چای خوري، یې دپاره مې والا قرضه کړي. الله دې موږ په وطن رحم وکړي. امین امین. خدای دا موږ ته ټول هدایت نه خیر ته وکړي. امین. دغه همکاري چې 12,220 افغانۍ کېږي موږ سره یوې خورکۍ په لاس باندې شوي چې هغې سره ترکیان ورونو کړي، عبدالرحمن ورور کړی. الله دې تاسو صدقه قبول او منظوره کړي. دغه د 12,220 افغانۍ زه کاکا ته سپارم. کاکا دا وشمېره در سره بس چې تو ګڼلې مو ګڼلې ته یې وشمېره یورې. نه نه ته بیا زه یې خامخا وینم شمېرې. نه زه یې وینم نه چې تو وګڼلې ته یې وګڼه بس مو ته منډلې دي. کاکا بیا یې درشمېرم. دغه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سل د 200 د 12,220 افغانۍ شولې. بس الله دې کامیاب کړه، مو ته بالکل منظوري دي. خدای دې الله دې خلکو سره ډېر ښه وکړي. دغه خلک د افغانستان هم نه دي بلکې چې یار دې وي مسلمان ترکیان وروڼه دي، مسلمان دي. صدقه یې کړې وه. امین. الله دې قبول او منظوره کړي قبوله کړي چې د هر څه په باره کې صدقه کړې وي. امین. عبدالرحمن ورور بیا هم مننه، خوشحاله اوسئ. دغه تاسو مننه تر مستحقو خلکو ورته، تر هغو خلکو چې هېڅ چا یې غږ نه اورېدو، تر هغو خلکو چې چا ورسره هېڅ ډول همکاري نه کوله. الحمدلله. قدرمنو لیدونکو تاسو باندې بیا هم غږ کوم چې زما کاکا ډېرې ستونزې مشکلات لري. راځئ چې بیا ورسره همکاري وکړو. دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. ټاکور او د خوږو زړو درمان
سے کاروان